السلام علیکم ورورې 5 کیلو براخ راک. وعلیکم سلام. یاره برخ نسته. شټه برخ شته؟ نسته بره. چیرې ده بره؟ دا زما چوټو دی نه به پوهېږي. بره نسته وروره. زه برس نسته بس بیا یو غټ رابزه راک. یاره رابزه شربت هم نسته، ختم شوی دی. دا څه وایي د الله بنده یاره، نه بره درسره شته نه رابزه شربت درسره شته یاره. روزه نن راغلی تی بیا ختم کړی ده یار. وروره موږ څه وکړو؟ وروره مال شاټ دی، موږ د کومه ځایه راوړو؟ مال شاټ دی وروره. شټه برامسته رابدا بتلم تلان پردان پراتی نسته. چیر دی؟ زه په خبره یم که ته په خبره؟ نسته وروره نسته. یاره عجبه خبره ده یاره، ستا چوټو وایي ستا ته وایي نسته یار. بس نه یخم یاره ولاړم بس. شټه برامسته شربت دمسته تا ولا ګراک نه ورک زویا تا ته نه در معلومیږي دا په دې کاروبار زموږ ډېر ښه سر خلاصېږي. تا ته در معلومه ده په کلي کې دوکانونه ډېر کم دي. روزه را روانه ده چې کوم شی په 100 پوي په روزه کې هغه په 200 خرڅېږي، چې د 3 کیلو په 140 پوي بیا موږ په 100 روپۍ ورکړو. دا یو کاروبار دی زویا، په دې ستا سر نه خلاصېږي. شټه تا به ډېره ناجایزه دی په دروازه کې موږ ګران شان خرڅو. بس د الله ته ودرېږه، ستا په کاروبار سر نه خلاصېږي. ګټه سره کم کېږي، دا زموږ طریقه زده ده. بس د اذان چالو دی، زه ځم جومات راسه قضا کېږي. د دې په خپل باندې خیال ساته. سمه ده؟ سمه ده شټه. د دې ودرېد خپل خیال ساته. عجبه مسلمانان څه نن سبا مزل خدای په ځغلې د بالا ټینګ مسلمان نشته. توبه من خدای توبه.